په 340 جریبه مځکه کې د ښوونکو نوی ښارګوټی پرانېستل شو. د قرغیو ولسوالۍ اړوند 621 ښوونکو او د پوهنې مدیریت مامورینو او اجیرانو ته د بابا صاحب د دښتې د خروټو په سیمه کې د ښوونکو نوی ښارګوټی نن د لغمان والي محمد ننګ او یو شمېر چارواکو له لوري رسما پرانېستل شو او ښوونکو ته د استوګنیزو نمرو د ملکیت سندونه د ښاغلي ننګ او نورو چارواکو د قرغیو د ولسوال محبت شیرزاد او د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي په لاسونو وویشل شول. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د لغمان والي محمد ننګ ښوونکو ته د نوي ښارګوټي د پرانېستې د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې د خپل ماموریت پر مهال به هڅه وکړي څو د ښوونکو اساسي غوښتنو او اړتیاو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ښاغلي ننګ زیاته کړه تر هغې چې ښوونځی نوي او د ښوونکو ژوند ته اساسي توجه ونشي نو تعلیمي کچه په هیڅ صورت ښه کېدلی نشي. پکار ده چې په دې برخه کې اړونده وزارت خپل لومړیتوبونه په ښه توګه تشخیص او عملي کړي. نوموړي د جلالماب ولسمشر له ځانګړي لوري نه مننه وکړه او ژمن شو چې د ښوونکو د اقتصادي کچې د پیاوړتیا لپاره به په یو میکانیزم کار وکړي. وروسته د قرغیو ولسوال ښاغلي شیرزاد او د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي راغلو ښوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد د ولسمشر د ځانګړي توجه او د ولایت مقام په لارښوونه د ښوونکو د اقتصادي ملاتړ او له هغو سره د لاسنیوي په موخه دغه لړۍ عملا پیل کړې څو ښوونکي د استوګنیزو نمرو خاوندان شي. د ښوونکو په استازۍ څو تنوع د هیواد د ولسمشر او د ولایت مقام له دغې همکارۍ د مننې ترڅنګ ژمن شول چې د هیواد د بچیانو په روزنه کې به له دې وروسته هم خپلې دندې په پوره ایماندارۍ او صداقت مخته یوسي.